کرک پریس سپورټي چینل قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. هیله ده روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. تازه خبر مو ترلاسه کړی دی. هیله ده ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ښاغلي فرحان یوسفزي پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان له دې وروسته د راشد خان پر ځای د ملي لوبډلې نوی لوبډل مشر دی او راشد خان به ورسره د مرستیال لوبډل مشر دنده پر مخ وړي. درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو ولیدل چې په 2019 میلادي نړیوال جام کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ګلبدین نایب د لوبډل مشر په توګه ټاکلی و چې ټولې لوبې مو تقریبا وبایللې په ورلډ کپ کې او افغان لوبغاړو ښه لوبه نه کوله له ګلبدین نایب سره. له هغې وروسته بیرته راشد خان کپټان شو. د راشد خان پښتون کې مو هم ښې لوبې ترسره نه کړې و. اصغر افغان هغه څوک چې د نړۍ د بهترینو کپټانانو څخه ګڼل کیږي یو ځل بیا دې ته زمینه برابره کړه کرکټ بورډ فرحان یوسفزي ترڅو اصغر افغان بیرته کپټانۍ ته راولي او همدارنګه راشد خان مرستیال کپټان شو. دغه پریکړه ښه په دې ده چې که موږ او تاسو ګلبدین نایب وګورو او همدارنګه راشد خان وګورو نو د دوی دواړو د کپټانانو پښتون کې مو ونه شو کولی چې ښې لوبې ترسره کړو. اصغر افغان یو ښه کپټان دی. د اصغر افغان پښتون کې مو زیاته لوبې ګټلې وې او انشاءالله راتلونکي کې به هم لوبه ګټو. نو دغه یو نوی تازه جالب خبر په دې و چې افغان لوبغاړی یا افغان کرکټ بورډ ولې دومره زر دوی کپټانان تبدیلوي لکه څرنګه چې موږ او تاسو ولیدل ګلبدین نایب ورپسې راشد خان او اوس دا دی بیرته همغه اصغر افغان چې د ده نشتون واقعي دی چې زیات د لوبډل لپاره ضروري و نو هغه بیرته کپټانۍ ته راغی. نو دغه ښه پرېکړه ده. زه مطمئن یم چې انشاءالله افغان کرکټ لوبډله به له دې وروسته هیڅ داسې لوبه ونه بایلي لکه څرنګه چې موږ په شل اوریزو کې ښه ریکارډ درلود، په ټیسټ کې مو درلود، 500 اوریزو کې مو درلود. بدبختانه به وي چې د راشد خان او ګلبدین نایب پښتون کې مو ښه پر مخ نه وتللي. ګلبدین نایب چون هغه ډول تجربه نه درلوده لکه راشد خان، خو اصغر افغان راتګ لوبډلې ته ډېر ضرور و. دغه دی انشاءالله له دې وروسته به افغان لوبغاړي ښه لوبه کوي، اتفاق او اتحاد به وي. نو اصغر افغان له دې وروسته به د ټولو فارمیټونو لپاره کپټان وي. نو دغه نوی تازه خبر و چې موږ ترلاسه کړی و. هیله ده چې تاسو خوښ شوي او راتلونکي هم زموږ سره واوسئ.